حضور پاک فرمائی چې معراجی سفر کې ما سباز ناشنا سیزونه ولیدل. زاو جبریل علیہ السلام روانو، یو فرشتہ بلم ده، تاسو ته ما مخکې ویلي حضرت میکائیل علیہ السلام. یو سړی مې ولید فرشتو سره، یو کونډه ده، داسې کږه کونډه تیره، هغه دې سړي له دې وښکي کې ورکوي او د سټه پورې وله راکاږي. دا وښکې تر سټه پورې مکمل اوشلېږي، د چغې وی وینې ته بیږي. بیا دا کونډه راوالي د ګس وښکي کې ورکې او تر سټه پورې راکاږي. حدیث د بخاري کې راځي دا سترګه د مخ دا لاندې بره سوه سره ټوله اوشلېږي او دا چغې وباسي چې دا طرف اوشلی دا جوړ شوي، نو بیا دې کې ومنډې ولی راکاږي، نو چې بیا دا بل طرف شلی نو دا جوړ شوي، نو دا یو طرف شلی، بیا چې دا بل شلی دا بل جوړ شوي، بیا شلی، دا سړی چغې وباسي وینې ته بیږي. ما تپوس وکړه د دې دواړو ملګرو نه چې دا څه شی دی، دا خو په ډېر لوی مصیبت او عذاب کې مبتلا دی. وښکې او مخ او تر سترګې او تر غوږونو پورې قطرې قطرې شو او چغې وباسي دا څوک دی؟ وی هغې دواړو راته وویل چې مخکې ځه. هلې راته ونه ویل، وی یو سیلاب و د وینو ډک سیلاب او دا وینې خوټ کېدلې. یو سړی د دې سیلاب په منځ کې ولاړ دی، په خوټ کېدلو وینو کې ولاړ دی. دا سړی راځي او لارې ته غاړې ته ځان راوباسي، غاړه کې یو بل سړی دی او هغه ته مخکې د کاڼو یو ډیری پروت دی. دی چې څنګه رانږدې شي نو د غاړې دا سړی کاڼې راوالي او په دا خوله کې رسولي، داسې ولي داسې چې د هغه خوله ولګي، کاڼې دونه زورور او تیزي چې دی د دریاب منځ ته ورسوي. بیا دا غځای نه د وینو په دې خوټ کېدلي سیلاب کې لامبو وی او غاړې ته ځان را رسوي، خو چې غاړې ته رانږدې شي دا سړی د دې ډېري نه بل کاڼې راوالي او رسۍ په دا خوله کې ولي او دونه زوري د کاڼې چې بیا د دریاب منځ ته ورسوي. ما وی دا څوک دی؟ دا خو لوی عذاب کې مبتلا دی. ولې یو خو د سور د وینو سیلاب کې دی، نو چې د وینو سیلاب وي او هغه خوټ کېږي نو وجود له به څومره تو ورکوي. بل اوبه نشته، د وینو سیلاب دی، ډوډۍ نشته، خوراک نشته، د وینو سیلاب دی، د یو مسکل دی او د ارس دی او په دا خوله کې لګي. دا څوک دی؟ دا خو زیات په عذاب کې مبتلا دی. وی هغې دواړو راته وی چې مخکې ځه. وی چې مخکې لاړم یو بل سړی په ځمکه پروت دی، یو سړي سره غټه کاڼې دی، غټه تیږه ده، دا کاڼي اوچت کې او د املاس سړي د سر لیره وبرئ. هغه دومره درون کاڼي وي او درون غزاري کې د دا سر چپړې شي. ګوره سر چې چپړې شو مازغه ترې راووتل، سترګې ووتې، غوږونه ووتل، پوزه، خوله، غاښونه، سر یې داسې شي لکه د یو رکیبې په شان چپړې شي او د چغې وباسي او غوبل یې جوړ کړی دی. دا سړی اتیګه ودانګي، دا سړی هغه تیږې پسې لاړ شي چې هغه تیږه څنګه راوړي واپس د سر بیا قدرتي جوړ شي نو بیا ولي. دا سړی چغې وایي، سر یې چپړې کېږي او چغې وباسي او کرکې وباسي او مخ او سترګې او پوز او ارس یو شان کېږي. مرګ خو آخرت کې شته دی نه، مرګ خو یو ځل دی، دوباره شته دی نه. دی چغې وایي. ما وی دا څوک دی؟ وی مخکې ځه. وی چې مخکې لاړمه بربنډ الکان دی او بربنډ جینکې دی او یو تنور غوندې غار دی، غټ غار دی، خو شکل یې د تنور په شان دی، د تنور عمره دی نه، غټ دی، خولې تنګه ده او دننه پلن دی، کولاو دی، بربنډ الکان او جینکې دی پکې او په دې غار کې اور بلیږي. دا چغې وباسي په دې اور کې دا دواړه
دا سړی هم دا الکان هم دا جنکې هم د دې اور دونه زوري چې دا الکان او جنکې د اور د خولې ته د غار د خولې ته رانږدې شي قریب د چې د بار راوغورځېږي خو چې څنګه راوچت شي د اور د تاو سره او د شغلې سره نو بیا ښکته لاړ شي بیا راوچت شي بیا ښکته لاړ شي ما وی دا خو لا په مصیبت کې پراته دي دا څوک دي وی مخکې دا وی مخکې چې لاړمه نو مخکې مې نور کسان ولیدل چې د اغوی نوکونه د تانبې دي تیره نوکونه دي او دا مخ پې ځان لګرئ او دا سینه پې ګرئ او دا وینې ترې روانې دي خارخ پې لګېدلی دی او دا سینه او دا مخ ځان لشلی او دا ګرئ او خارخ پې لګېدلی دی ما دا خو دا په غم اخته دی دا څوک دی وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه نو سړي او ښځې مې ولیدې چې غټې غټې خېټې وي او دا خېټې لکه د شیشې په شانتې وې دننه کولمې یې ښکارېدې او په خېټه کې دننه یې ماران لګي او چکونه لګوي ما وی دا خو د هغې نه په غم اخته دی دا خلک څوک دی دا کم خلک دی دي کې خو دننه ماران دي او چکونه لګوي او دی ورته چغې وایي وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه نو یو بل سړی مې ولیده چې سقا غوښه ورته پرته وه مرداره د چینجو ډکه غوښه وه او فرشته ورته ولاړه ده وی شبه دا خوره هغه پوزه لقی او سر لقی اوږې م دی غریب او دا سخا بدبویه د چینجو غوښه پې هغه فرشتې په زور خوري اوهو ما پوزه پټه کړه دا څوک دی پې مخکې ده یو بوډا سړی مې ولید بوډا سړی دی او ډېر هیبتناک شکل یې دی او اوږد طویل القامت دی قدم اوچت دی او هغه سره یو شپیلی غوندې یو شی دی او هغه اور له پوکي ورکوي او اور غرغنډې وی دا څوک دی وی مخکې ده مخکې لاړم یو بل بوډا سړی مې ولید هغه سره ماشومان ناستی ښي طرف ته او بل طرف ته مې دا څوک دی وی مخکې ده دا مې ولیدل د دې نه پس نور واقعات هم دي خو اول دا تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه دوو کسانو نه تپوس وکړو چې ټوله شپه م چکر یې راکړی زه مو ګرځولم په دې مې پوه کړې دا خلک څوک وو واورئ اوس یې واورئ مونږ خو د دنیا په دې ژوند غاوره یو مونږ خو وایو همدا ژوند دی وروستو بل څه نشته مونږ خو دې ژوند دپاره د دنیا ګناهونه کوو او نخرې کوو او مستي کوو د دې معمولي ژوند دپاره خو مونږ تبی وکړه تبی او دغه رانه اوس هیر دی چې دا کله ساده نه وخېږي او په لوی ژوند ورشي وی دا ړومبی سړی چې تا ولید چې دا وښکې وله شلاو او ده ورته چغې والې دا هغه کس دی چې په دنیا کې د دروغو پراپیګنډې کوي او د هغه دروغ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي دا د قبر عذاب دی دا د آخرت نه دی بیا وروستو د اور هغه عذاب د دوزخ بیل دی دا د قبر عذاب چې سات دی خو یې په دې غم به مبتلا شي دقسې به دا وښکې چې تا په دې ژبه دروغ وې تا په دې ژبه د دروغو پروپیګنډې کولې او د دنیا ګوټ ته به دې دا دروغ رسېدل دا هغه کس دی که سړی وي او که ښځی چې ساتي وي دا عذاب شروع شو دا یو ورځ نه دی دا دوه ورځې دا عذاب نه دی دا کال نه دی دا 10 کاله نه دی دا 20 کاله نه دی دا 100 نه دی دا 1000 نه دی دا د خدای خوښه ده چې 100 کاله دی او که دا 1 لاک کاله دی او که 1 کروڑ کاله دی هر څونه پورې چې دی خو د عذاب روان دی اوس دروغجنو ته اوس ویم چې اوس به څه کوئ په ظلم موږ دروغ وایو او بیا داسې دروغ وایو چې د دروغو پروپیګنډې کوو او نن سبا بالخصوص په سوشل میډیا په فیسبوک او په نیټ باندې نن سبا د پاټو دپاره او د سیاسي لیډرانو دپاره دا چې کوم باطل او دروغجن دي د هغوی دپاره دا شی نن شروع دی دروغ والا وایي دا پاټو والا کشران دا هلکان
دا پاټو والا ورکران دروغ والا وای او په فیسبوک کې خوري او د دنیا ګډ ګډ ته رسیږي یا د خدای نیک بخت او زما قسم په خدای له خوريږي د خپل ولکانو سره لمه خوريږي د مسلمان قوم سره لمه خوريږي د رسول الله مبارک د امت سره چې دا ولې غافل پراته دي ولې تاسو اخرت نه منئ که تاسو قبر نه منئ که د قبر عذاب نه منئ او که د پیغمبر د خبره نه منئ او یا بڑی زور اور یا دی عذاب تا بٹنگی دی شیر یا خو بوے چی قبر نشتا نو کافر شوی یا بوے دا قبر عذاب نشتا نو کافر شوی یا بوے چی دا خیرت دا عذابون نشتا نو کافر شوی او یا بوے چی ملاسب تا دروغ وی دا خبر پا دین کی نشتا نو دا پیغمبر خبر دا بخاری مسلم دا طولو کتابونو تری دروغ وی نو چی صحیح حدیث تری دروغ وی او پا پیغمبر تا دروغ جن وی نو بیا دا کم دین اسلام تاکی پاتے شو غافل ہے مست غافل ہے قسم په خدای کدا لیډر ستا په قبر کې سملی قسم په خدای کرے د آخرت عذابر بچ کی الته بچغه وی افسوس او ارمان ما ته مولیانو صاحبانو لګیو دا چغه راتواله ما خو په عمل نکاو اوس خو دماغه لیډر نه پکاريږي اوس خو دماغه ممبر نه پکاريږي اوس خو دماغه د صوبې او د قومي ممبر نه پکاريږي اوس خو دماغه د سېنات ممبر نه پکاريږي اوس خو دماغه پارټي نه پکاريږي عام اس خدان به میزان ته خلق را یو ځای کل دغه دروغ به مې او خلکو بخورول اوس خو مېغه دوستان نه پکاريږي رونو غافل یې ځان بیدار کې مکوي ګوري بیا بارمان کوي د مرګ سپته نه لګي کټ کې به پروته سار وختي به مړ به پروته او بچي به دې پاسي او هو بابا خو مې په خوب کې مړ دی کور نه ببار اوزی پته دی نشته چې ما سوتن به کور ته روغ راشه او که به کور ته روغ را نشه ولې دروغ مونږ وایو ولې د دروغو پروپیګنډې کوو ولې دروغ د دنیا په ګوټ ګوټې خورو فایده پکې د دنیا زمونږ څه ده فایده پکې د هغې ظالمانو ده چې مونږ یې په غم اخته کړي فایده پکې د دغې دوکهبازو ده د دغې ډاکوانو ده فایده پکې د دغې غلو ده فایده پکې د دغې باطلو مشرانو ده چې دا دروغ وای او کارکنانو ته مخکې کوي او کارکنان لګیا دی وغه دروغ د دنیا ګډ ګډ تر رسي ولې د پیغمبر مخالفت کو د خپل خولي مبارک پیغمبر د میاش کې مونږ ربیع الاول کې څومره د سیرت جلسې کو څومره د پیغمبر علی السلام پر اتلو باندې مونږ د خپل خوشاله اظهار کو او په دې میاش کې مونږ څومره خوشاله یو نو دغه پیغمبر خبره ومنه کنه یوازې خو په دې کار نه کېږي چې زما رسول الله مبارک دنیا ته راغلی دی زه پې خوشحاله یم بالکل چې څوک وایي چې زه پې خوشحاله نه یم دا مسلمان نه دی د پیغمبر راتلل موږ دپاره ډېر لوی فخر دی موږ دپاره ډېر لوی سعادت دی او موږ ډېر لوی فخر کوو د زړه نه پې موږ د خوشحالۍ اظهار کوو الحمدلله د ربیع الاول میاشت ته لیکن د پیغمبر خبرې ته دروغ مه وایه کنه که په خولې نه وی خو ستا عمل د دې خبرې دلالت ورکوي چې ته پیغمبر یا خو ډېر مست یا د پیغمبر خبرې ته دروغ وایي او یا خیرت نه منی یا قبر نه منی یا د قبر عذاب نه منی زما ډېر دردېږي زما ورو زما زړه خوږېږي د پیغمبر امت سره مې زړه خورېږي ځان سره مې زړه خورېږي دغه عذاب ته والله په قسم په خدای که یو څپېړې ته ټینګ شي د فرښتې یو څپېړې ته او چې بیا خوله کېدله دا کونډه منډي او د ختمېدو والا شی نه دی او چغې وې بیا به درته پته ولګي هو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان که د پیغمبر په لاره تللی وې څه به مې کړې که پیغمبر سره مې ملګرتیا کړې وې نو څه به وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا قرآن کې الله وایي اوهو دا خو مې پلانکي سره دوستانه وه که نه هغه خطا کړې وې پلانکي سره مې یارانه وه که نه هغه په غلطه ورچولې وما پلانکي سره مې دوستانه وه هغه راته غلطه لار ښولې وه خدای دپاره زما ورونو زه وټ ته نه ودرېږم نه ده نه وټ غواړم زه ستاسو غم کوم خپل غمم کوم خپل غمم جاړم او د دې خپلو بچو غمم جاړم خپل غمم جاړم او د رسول الله مبارک د امت غمم جاړم چې زما د پیغمبر دا امت دا خشته لکان ښکلي بچي او دا جینکې او دا ځوانان او دا بوډاګان دا د پیغمبر امت د قبر د دې لوی عذاب نه بچي دا زما فرض دی چې دا خبر او رسوم ما ته خپل استادانو رسول د پیغمبر مبارک د حدیثونه هغه ته خپل استادانو او هغه ته رسول الله مبارک رسول معراج واقع خو خوان کوي خو عمل بکې نو ما خبره چې څوک هم اوري دروغ بناوي بالکل
دروغ به نه کوو دروغ به نه خورو خپل کار به کوي لیډران مړه ده ما قبر کې خو نه سملي په بیزونو کې خو دغه خلک ګرځي په محلاتو کې خو هغې ګرځي د بار ملکونو سفر یې خو هغې کې زما او ستا پیسه موږ خو غر کې یو زور خو یې ټول موږ له را روان دی بجلی مونږ ته ګرانه ده ګیس مونږ ته ګران دی ټماټر مونږ ته ګران دي ساګ مونږ ته ګران دی پیاز مونږ ته ګران دي سورلي مونږ ته ګرانه ده متبۍ خو زمونږ وشوه خلک کوي مونږ وله دروغ پراپیګنډې کوو یو کار به یې نه کړي مونږ وایو دی کړی دا به نه کوو نه بس دا دویم چې مې ولید دا دویم چې دا د وینو په سیلاب کې ولاړ دی او دی غاړې راځي او په خوله یې په دا کاڼي کې اولې او دی منځ ته یې رسوي دا څوک دی دا سودخور دی چې دنیا کې به یې سود کوو سود به یې خوړ څه نن سود عام دی دغه یې سزا ده چې سات یې وخېږي دقه سزا وینو سیلاب ته به ځي په خوټ کېدلو سیلاب کې به دې لامبو وایي په دې خوله به یې په کاڼي اولي دا ختمېدو والا سزا عذاب نه دی نو دنیا کې چاله سود کې ښځې لکې په کار به دي شي بچو لکې په کار به دي شي ایشو اشرت لکه د 50 کالو ایشو اشرت لا د 10 کالو د 60 کالو ایشو اشرت لا مړه ته خو قمقلی او خيار نه او خيار دیتا وای چې اوګد جون ځان لخشته کی او خيار دیتا وای چې الله او رسول سره ډغره نه وای د خيار دی کوم سړی چې سود خور دی د الله او رسول سره جنگ کوي قران وای فأذنوا بحرب من الله ورسوله تا خدای او رسول ته بڑا والد او خدای د طرف نم اعلان جنگ الله وی ما د طرف نه اعلان جنگ دینه دلالتن معلومه شو چې تا خدای او رسول ته بڑی والد جنگ خلق هغه چا سره کوي چې دا بل مو سره کوي نو ته خدای سره جنگ کې الله وی ټینګ شماته اوس ته خدای د یو ما چې طاقت نشه لرلې د خدای د یو میګی طاقت نشه لرلې او نسو سود عام دی بنګونه سود دي ټول سود کوي موټر او سوزکی او موټر سایکل نن په سود روانه الکه دا موټر سایکل مال یو لک روپے قرض راکا نجی قرض نه درکو یو بل چل به وکړه کنه اسنګ راځي یو موټر سایکل به در باندې خرڅ کوم په ما به واپس خرڅ کړي ها پسو نو دا 80,000 روپو یا دا 1,000 موټر سایکل نو په یو لکه ورته ورمات کی دا شتخه دا 1,000 موټر سایکل په سو یو ورته ورمات کی په یو لکه ډیر زره ته وګټل نو بیا وته وی ته په دې موټر سایکل سکه وې دا خرڅوم په مې را خرڅ کړه نقدي والا په قرضو مې در باندې خرڅ ک په یو لکه مې په نقد را خرڅ کړه پسو بازار کې بیا کا د سولې دا 1,000 نقدي ولا 1,000 ورکی موټر سایکل دې ځان ته ایسه موټر سایکل د دې نه ووم نه لقید هم داغه په دکان کې پاتې شو او 1,000 ورکو میاش پس پته یو لکلی سود دې او باز خلک ول خپل بوته کې وی سوي نه وې زیته نه لما بل مرګري ولا لمسولي کاروباري شریکی وي مرګري وي هغه وته لمسولي وي وی لکه ما در باندې په یو لک په قرض خرڅ میاش پس په یو لک راکې بل مرګري ته په نقد په 1,000 راوړي سود گناه حرام د سور وخه د خنزیر وخه مردار د دنیا کې جون خپل ته روما یاره نو چې د دې سود خور هغه چغې مې دته لګي ورولې وي خو افسوس دا دی چې هغه الله پټی کړی علماء لیکلي دي دا یو مسله که یو سړی یریږي چې ما سره پیسې دی او دې کور نشم ساتلی د غل نه یریږم د ډاکو نه یریږم کور یې نشم ساتلی د کور د غلو نه یا د بار د غلو نه یریږم د روکې نه یریږم یاره بیا تعالی ضرورت ته نو هغه بینک کې دی چې د سود کار نه کوي د سود کاته پکې نه هغه کې کېدا بعضې بینکونه داسې شته چې هغه سودي کاته نه کوي او که داسې درته نی معلومه او یا دې په یقین نی چې دا خو سود کوي نو ضرورت ته د خیر دی کېږي دا خو انټرست په مالا نه منافع په مالا انټرست او منافع په مالا بس په دې نیت کې دا وا چې یاره بس د سو کما دا پیسې دي ځان سره ساتل نشم د غل غدون یریږم زبس کې به دما خو سود په پناله هم خدای ته توبه او باسه معافي بغواړي
نور رسول الله مبارک سے فرمائی سود ورکون کې سود اغشتون کې په سودی مسله کې گواه دا ټول برابر دي. لکه دا لو لک روپے والا میاش بس تو مالا 10,000 منافع راکې سود وته نه وای منافع راکې او چې میاش تیر شي وې دماغه پیسې راکې ما سره خو نشتا زه بل میاش وې 10,000 په نورې ورخته زه بل میاش وې 10,000 په نورې ورخته هغه یو لک 2 لک او 3 لک ته ورسی سبا ته بیا زمکونی سی کورتیونی سی موټرتیونی سی جیپتیونی سی زوروری کوټه کې وا چې شابه د پیسې سره پیدا کا خزه خرڅه کا مور خرڅه کا هماره راوړ خدای سره جنگ کو ټول دنیا مبتلا ده یو کس ته یادو ټول په دې غم مبتلا دي غټ غټ ډیلران په دې غم مبتلا دي سرکاری غټ غټ عہدو والا په دې غم مبتلا دي عام خلک په دې غم مبتلا دي بس سود ته ګناه سر نه وینا او دغه د قبر عذاب دی جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام حضور پاک ته وی ودا استاو مت چې مړ شي او سود خوري دغه د وینو دریاب کې برواني فټ کېږي با او چې غاړه درازي په کانی په داخله کې لګي دا بل څوک دی دا چې پزمکه پروتو په دا غټه کانی به وشته او سر به ولا چی پړکاو دا بل څوک دی دا هغه انسان دی چې د قران شریف قاری دی خدای قرآن ورکړی دی لیکن دروازه په عمل نه کوي د شپې تلاوت نه کوي قاری صاحب خوشاله دی قاری صاحب خوشاله دی چې ما د قرآن خدای یاد کړی دی لیکن تلاوت ته پرېښی دی ماسخوتن قاری صاحب تلاوت کوي مولانا صاحب مولا صاحب علم خو خدای در کړی دی دروازه په عمل نه کوي د شپې په عمل نه کوي دا قاری صاحب دی دا مولا صاحب دی دی خو خوشحاله دی چې زه خو مولا شم او زه خو عالم شم زه خو مفتی شم دی خو خوشحاله دی چې ما خو قرآن یاد که زه خو حافظ شم دی خو خوشحاله دی چې ما 17 دی او 18 دی او دومره قیرتونه مې وکړل او زه زبردست قاری ما لیکن دروازې اس عمل نه کوي په دې خپل قرآن او په دې خپل علم او د شپې ودی شپه ورځ فیسبوک کې شپه ورځ نیټ کې ینام عن الصلاة منظم نه کې سار منزلم نه پاسه منظم نه کې ها تعالی خدای لوی نعمت درکړه د قران په شان ته نو ته په دې عمل نه کې د قران په شان لوی نعمت خدای درکړه نو ته د شپې تلاوت نشي کولی یو سپاره خو په 15 منټه کې 60 منټه کې چرورو ویم 60 منټه کې ویم چې تیز ویم 15 منټه کې ویم هدر سره لږ تیز ویم حروف هم برابري نو 15 منټه او چې لږ په هدر ویم او رو رو ویم نو 60 منټه ځکه 15 منټه کې وای نیمه غنټه کې وایا مړ نیمه غنټه او خلک په دې سړک د خپل یار دوست سره غپې شپې لګي نه شي ورکول خدای لا چې پښمنی پاسو نیمه غنټه یاره پاو وایا خیر دې نیمه سپاره وایا یو ربع وایا سلورم وایا یو رکوټي سورته وایا او مالک په قرآن عمل دی لنه دی چې زبردست قاری صاحب ما دی لنه دی چې زبردست مولا صاحب دی لنه دی چې ډېر لوی عالم دی ډېر لوی قاری دی ډېر لوی حافظ دی ډېر خشته आवाज دی ډېر لوی مولا دی نه عمل بکې د شپې به عمل کې دروازه به عمل کې و دې نه که مولا صاحب تاسو رم دالو بکېږي و دې نه که قاری صاحب تاسو رم دالو بکېږي قبر عذاب ته ځان ټیک کا بیا د قصر کې د الله د علم خو دې او ته په عمل نه کې په چیپلې کوي بدل ځان ته خپل طالبانو ته خپل علماو ته خپل قاریانو ته خپل بچو ته ټولو ته یا خو بدای چې دا پیغمبر منه یا بدای چې دا هغه د حدیث په نه منه یا بدای چې بیا به وایي چې خیرت نشته او قبر نشته او عذاب نشته دا به نه منه او یا به دا منه نو مستولی غافله غفلت کې پروت دی ټول ورځ موږ د موبایل تباہ کړو سدی پکې په دې موبایل کې دجالی فتنه را دجالی په خدای قسم فائدې پکې شته دا نه چې پکې نشته فائدې پکې شته خو هغه فائدې 1% 2% دی او تاوان 98% دی 98% 98% 79%
88% دا د دې تاوانونه دي، دا نقصان دی. او چې ته یو 2% لږه غوندې پیدا ده او نور ټوله دنیا په دې کې لګیا ده او د موبایل د لاسه خلک غرق او تباه شي. ویډیوګانې دي او تصویرونه دي. په مکه شریفه کې په خدای خیر په طواف کې به رواني ښځې سره به موبایلي طواف نشته